السلام علیکم. ستړي مشئ. پخوانه رسنیو کې له پخوانۍ ملګرتیا مو ډېر منندوی یم. الله پاک دې موږ او تاسې ته لا نور توفیق راکړي چې د دین دغه رسا غږ تر هر ځایه په هره خواله رسنۍ کې چې وي له خپلو ملګرو، مسلمانانو، غیر مسلمانانو ټولو ته ورسوو. دا زموږ رښتینی مسؤلیت دی. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارویان یو. د هغه تر ټولو مهمه دنده دعوت. په همدې موخه مې په ټیک ټاک کې هم خپل اکاونټ جوړ کړی دی. له تاسې مې هیله دا ده چې ټیک ټاک کې هم د ملګرتیا لاس راکړئ. د اکاونټ ته ملګري را دعوت کړئ. د دې اکاونټ په وده ورکولو کې را سره مرسته وکړئ. ډاډه اوسئ. هر هغه څوک چې ستاسې په لارښود باندې دلته راځي او سبا یوه داسې موضوع ولولي یا یې ګوري یا یې ویني چې ژوند یې ورسره بدلیږي یا د خیر یو کار یې په لامله ترسره کوي، نو ډاډه اوسئ چې الله پاک همدومره ثواب تاسې ته هم درکوي څومره چې ماته راکوي. زموږ او ستاسې لپاره د آخرت توښه همدغه ده چې نور خلک خیر کار ته را دعوت کړو. لومړی په خپله وکړو، بیا ورته نور را دعوت کړو. اوسنۍ زمانه کې خواله رسنۍ د دعوت لپاره تر ټولو ښه فرصتونه او امکانات او ځایونه دي. نو راځئ دغه خواله رسنۍ د دین په رنګ باندې رنګه کړو. دا مې چینل دی د ټیک ټاک، را سره ملګري شئ. که یوټیوب کاروئ دا مې اکاونټ دی. که انسټاګرام کاروونکي یاستئ دا مې اکاونټ دی. دغه نومونه په دغه خواله رسنیو کې ولټوئ. د لټون په برخه کې ما حتما مومئ. راځئ لاس راکړئ چې د دعوت کاروان تر زرګونو میلیونونو کسانو ورسوو. موږ او تاسې دپاره به آخرت کې توښه وي.